لومړنی دا چې ماشومان دا د ژوند حق لري لکه څنګه چې لوی انسان دا د ژوند حق لري یو چاته د لوی انسان بې موجبه وژنه دا حرام او ناروا ده همدا ډول د وړکیو ماشومانو د ګلالیو ماشومانو وژل دا هم حرام او ناروا عمل دی ماشوم ته الله عز وجل د ژوند حق ورکړی دی دغه ماشوم د ژوند حق له کوم وخت نه شروع کیږي کله چې د مور په خېټه کې دغه ماشوم جسد او بدن جوړ شي او بیا د مور په رحم کې د ده په بدن کې روح هم واچول شي کله چې د ده په بدن کې دا روح داخل شو اوس دغه ماشوم د ژوند حق لري د مور په خېټه کې هم که چېرته کوم ماشوم چا مړ که یو حرام عمل یې ترسره که په د امریکا او اروپا کې او په د کفري ټولنو کې د حمل غورځول دا یو عام عادت او رواج جوړ شوی د یو ماشوم په بدن کې ساه هم موجوده وي د مور په رحم کې دغه ماشوم دوایګانې خوري او دغه ماشوم ضایع کوي وژني او غورځوي دا یو حرام عمل دی په اسلام کې انسان ته د مور په خېټه کې هم اسلام د ژوند حق ورکړی دی چاته روا نه دي چې دغه ماشوم چې یو وارې د ده په بدن کې روح واچول شو بیا یې څوک په شهادت باندې ورسوي او دغه ماشوم څوک ضایع کړي حتی زموږ د احنافو په کتابونو کې یوه جزیه ذکر کیږي که یوه زنانه د مرګ له خطرې سره مخامخ کیږي او د دې په خېټه کې ماشوم وي ډاکټر ورته ووایي احتمال د دې شته که ستا په دې خېټه کې دا ماشوم موږ مړ نه کړو او په اپریشن باندې ټوټې ټوټې دا موږ راونه باسو یوه پیښه داسې رامنځته شي نو ستا مرګ له خطر سره مخامخ دی جایز نه دی ډاکټر صاحب ته نه دی جایزه چې دغه وړکی ماشوم د مور په خېټه کې مړ کړي او د مور ژوند وژغوري دا زموږ د فقه کتابونو دغه مسله ذکر کړې ده دا ماشوم هم حقدار د ژوند دی فی الحال خدای ژوندی دی دا چې په راتلونکي کې مور وفات کیږي دا خو احتمالي خبره ده شاید نشي مړه شاید دواړو ته الله ژوند ورکړي دا چې ته اوس راپورته کیږې په یقیني توګه باندې دا ماشوم وژنې دا تا ته حرام او ناروا دي قرآن عظیم شان کې د ماشومانو وژنه د یو لوی جرم بلل شوی دی د فرعونیانو یو مشهور صفت د دوی د ظلمونو او د بربریتونو دا الله عز وجل ذکر کوي بني اسرائیلو ته الله وایي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم تاسو هغه وخت په در زړه کوئ چې موږ د فرعون د قوم نه تاسو ته نجات درکړو تاسو ته یې سختې سزاګانې درکولې ستاسو زامن او اولادې ماشومان تاسو ته حلالول ذبح الاولاد ذبح الولد وړکی ماشوم دا به یې د مور په غېږه کې ورته حلالاو د دې دپاره چې په دې ماشومانو کې د موسی په څېر باندې ماشوم را لوی نشي هسې نه چې زما دغه بادشاهي بیا د موسی له لاسه درهم برهم شي نو ماشومان چې په کوم کور کې به ماشوم پیدا شو د بني اسرائیلو په هغه کور کې به فورا دغه ماشوم حلالاو واژه به یې الله هم دې وساتي دا د فرعون علیه العنه مشهور صفت و ماشومان به یې د میندو په غېږو کې حلالول الله عز وجل هم دې وساتي په مشرکانو کې یو بل ظلم او بربریت موجود و هغوی به د خپلې لوڼې ژوندی ښخولې وعد البنات د خپلو لوڼو ژوندی ښخول دوی په دې باندې شرمېدل چې زما په کور کې د لور پیدا شي زه باید د نارینه پلار یم د نر پلار یم د نر موږ تاسو په دې پښتو کې هم کله وارې متل کوو د کامیابۍ نه چې تعبیر کوو نو بیا څه ورته وایو ګمان مې نشي چې زوی به راوړې زوی به راوړې داسې نه وایي چې لور به راوړې دا لور ناکامي خلک بولي
دا چې زوی راوړي نو دې ته کامیابي وایي او دا د جاهلیت د دور خبره ده لورم اولاد دی زوی هم اولاد دی کله به چې د چا په کور کې لور پیدا شوه دا لوی غیرت و چې د خپله لورکۍ به یې راواخیسته او بهر به یې ویوړه یو ځای به یې په کولنګ باندې ځای ورته وکنده پکې وابه یې چول او برسره به یې خاورې ورباندې انبار کړي ژوندی به یې ښخه کړه ژوندی دا د مشرکانو عادت و په دې باندې شرمېدل او دویم عادت د دوی دا و چې دوی وې دومره ډېر بچیان چې وي نو دې ته بیا روزي څوک ورکوي ولا دې ته د پیسو ګټل هم ګران دي راځه کوچنیوالي کې مړ کا الله هم دې وساتي قرآن کریم کې الله عز وجل وفرمایل ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا تاسو د خپلې اولادې له دې ډاره چې بیا به دې ته روزي څوک ورکوي د لوږې له ډاره د مسکنت او فقر له ډاره تاسو د خپل بچیان مه مړه کوئ الله عز وجل وفرمایل الله ماشومانو ته ژوند ورکه الله مور و پلار د دوی له وژنې منع کړل نه به زوی وژنې او نه به د خپله لور مړه کوې وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت د قیامت په ورځ به د دې وړکۍ ماشومې نه پوښتنه کېږي په کومه ګناه باندې دا وژل شوې وه دا خو معصومه وه دې خو لا خبرې هم نه وې زده دا خو لا په پښو هم نه وه دې خو هېڅ ګناه نه شول کولی دا خو د ګل غوندې د بویېدا وه دا خو د ناز وه دا خو باید موږ د ګلانو په څېر باندې پاللې وای دا د دې قابله چېرته و چې تا خاورې ورباندې انبارولې بأي ذنب قتلت په کومه ګناه باندې دا وژل شوې ده د قیامت په ورځ به واړه واړه ماشومان د الله عزوجل په حضور کې د هغه مشرکانو بدبختانو مور او پلار نه شکایت کوي د الله عزوجل په حضور کې یا الله موږ دوی وژلي وو الله به له دوی نه پوښتنه کوي په کومه ګناه باندې تاسو وژل شوي تاسو خو واړه وئ ماشومان وئ د ماشومانو قتل دا د مشرکانو عادت ګرځېدلی و روزماره به په دې خلکو کې یوه ماشوم هغه له خاورو نه لاندې کېده المقبرة الشبیکه په نوم باندې هلته یوه قبرستان هم موجود دی په مکه مکرمه کې داسې یو څه موانع یې ترنه راتاو کړي دي نو هغه ځای کې به دوی دا خپلې لوڼې ښخولې د ماشومانو قتل د الله عز وجل ناروا وباله او الله دا مو فرمیل إن قتلهم كان خطئا كبيرا ته د دې وجې نه مه مړ کوه چې دې ته به روزي څوک ورکوي نحن نرزقهم وإياكم روزي خو موږ دوی ته ورکوو